السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أم حرام رضي الله عنها. أم حرام دا د انس بن مالک رضی الله عنه مشهور صحابي د خاله ده، د مور خورې ده. تیر درس کې چې کوم درس وشو ام سلیم رضی الله عنها، او دلته ام حرام ده. ام حرام ام سلیم دا دواړه خویندې دي. ام سلیم دا د انس رنه مور ده. پرون درس کې موږ دا ویلو چې کله د دې انس پلار مړ شو مالک، نو ام سلیم خو بیا کونډه شوله، ده سره بیا ابو طلحه نکاح کړې ده. او ابو طلحه چې وکړي مسلمان نه و، نو د هغه په اسلام کې داخلېدل ام سلیم هغه مهر وګرځوه. دا ام حرام دا د مدینې ده، د انصارو نه ده. په انصارو کې دا د بني نجار د قبیلې نه ده. او د قبا چې کوم ځای کې د قبا جومات دی، دې سره د کورو. دې ته د نبي علیه السلام ماماګانۍ ویل کېږي، د بنو نجار قبیلې ته. او وجه معلومه وجه ده چې د نبي علیه السلام یوه نیه د دې کورنۍ نه ده. د عبدالمطلب مور چې ده هغه د دې بني نجار نه ده. تاریخ کتابونو کې خبرې شته دي. دې زنانه ته شهیدة البحر ویل کېږي، د بحر شهیده. ډېر نیک او شریفه زنانه وه، او احادیث هم دنه نقل دي، کتابونو کې شته دي. نبی صلی الله علیه وسلم به د دوی کور ته ورته، او د قیلولي خوب به ورکره کو، د غرمې د دوی کور ته به ورته. انس وی یو ځل وی نبی علیه السلام زمونږ کور ته راغی، وی زه وم او زما مور او زما د ترو وه، مونږ وی په کور کې، یعنې ام سلیم وه او زما د ترو ام حرام دا په کور کې. و نبی علیه السلام مونږ ته وی چې قومو فلیصلي بکم، ودرېږئ چې مونږ دله وکړم، جمع درکړم. وی د مانځه ټیم نه و، نفل مونځ کې نبي علیه السلام ورله جمع ورکړې ده. د چا په کور کې؟ د دې ام حرام په کور کې. او نبی علیه السلام ورغلی دی، هر وخت به دوکه راته. نبی صلی الله علیه وسلم د خپلولۍ پاللو ته هم ډېر متوجه و. زموږ استاسې خلک تعصب زیات کوي، ضدونه ډېر کوي، کینې کوي، تربګني کوي د خپلوالۍ کې. خپلوان چې خپلوان ګوري داسې نه معلومېږي لکه چې سره خپلوان یې، لکه هېڅ سره پېژنې هم نه. ضدونه خلک ډېر زیات کوي. ام حرام وی و نبی علیه السلام یو ځل زموږ په کور کې واده و، چې نبی علیه السلام راپاڅېد د خاندي. وی ما ویلی چې یا رسول الله ما اضحکک، څه خنده کړې، څنګه خاندې؟ وی ما ته وی چې عرض علی اناس من امتی یرکبون ظهر هذا البحر کالملوک علی الاسره. نبی علیه السلام ما ته وړاندې کړی شو زما د امت څه خلک چې دا به په بحر کې به دا خلک ځي مزل به کوي، او داسې به وي لکه بادشاهان چې په تختونو ناست دي. دا وی د ام حرام وی ما نبی علیه السلام ته ویل چې ادعو الله ان یجعلنی منهم، ای د الله رسوله ما هم دعا وکړه چې زم دې ډله کې راشم، چې موږ ته هم الله تعالی حسن خاتمه راکړي. نبی علیه السلام ورته وایي چې انت من الاولین، ته خو په دو کې دغه اولنی ونه وی. همغه و چې د ام حرام رضی الله عنها سره عباده بن صامت مشهور صحابي ده، د ورسره نکاح کړې ده، عباده بن صامت رضی الله عنه. او دا خلافت د عثمان رضی الله عنه دی. دا موجوده چې د قبرس چې ورته وایي، دا اوس سوچ کوم قبرس په اروپا کې واقع دی، او د عربي کتابونو کې ورته قبرس وایي. دې سیمه کې جنګ په خلافت د عثمان رضی الله عنه کې. دا ام حرام دې جنګ ته تللی ده، او
د نبی علیه السلام ته ویلو چې بس یا الله دغه سیمه کې چې کوم جنګ کېږي او ډله او ټولګی ورځي هغې کې ما بس راوړه چې الله موږ ته پکې نصیب زموږ وکړي. کله چې دا دې جنګ ته روانېدله او ده ته اوښه رانږدې کړه او کچره هغه رانږدې کړه شوله په دې خاطر چې دا کینې پې یوځي نو بس یو لغته باندې ده وولله او په دې مرۍ کې ولګېدله او د دې نه مړه شوله. ام حرام رضی الله عنها د دې نه بیا مړه شوې ده. د دې وجې نه بعضې کتابونو کې دا خبره هم شته دی چې په قبرس کې موجوده چې قبرس ورته وایي هلته د ده قبر اوس هم معلوم دی. د ام حرام رضی الله عنها د قبر قبرس په علاقه کې اوس هم شته دی.